و داسې کوئ داسې کوئ ظالمانو داسې کوئ مړی له خو یې خوند را پرېښی ډېره بې ټیمه انټري دې وکړه زه بې ټایم انټري نه کوم زه په ټایم انټري کوم یجینه دی خو لیونی دی ته خوږ شوې خو نه دا د پښتنو د ټولنې په کوم ځای کې په کوم ښار په کوم کلي کې په کوم پارک کې دا شیان روان وي چې دوی خلکو ته ښیي فلمونو کې فلم پښتو دی خو پاټونه پکې هندي او خارجي امریکایي دي نو چې د پښتو فلم جوړی خو بیا خو د پښتنو په سیمه جوړی د پښتنو په سیمه کې چیرته دا کارونه کېږي نن به زه تا ژوندی پرېنږدم پاسه دلته ویم پاسه دا ته څه کوې زما د ملګري سره زه ستا ملګري سره څه کومه که څوک ورسره کوي هغه به کوي خوږ شوي ما ټکور ورکولو دم د څه شي دم زه تا ډېر ښه پېژنم چې ته جنګۍ سیده پسوې زه به زما ملګري ووالو تا زما مکمل هندي فلمونه کاپي کړي دي ډېرې صحنې ټولې کاپي دي بلکې هېڅ شی هم نه دی خپل دا صحنه که عشق فلم چا لیدلی امیر خان او اجय देवगन هلته په یو ځای کې امیر خان او جوهی چاولا په جنګ شي دا یې هغې کاپي کړي وغلی شه بدرنګې چرچری منګوټی وته مې ورته پرېږده یار وته مې ورته پرېږده لږ یار زه به تا سره ګورم زه د عاشقانو حل کوم او تا پکې راوځنګل منګوټی ځان ته کتلې دي بېله خپل ځان ته وګوره بیا ما یادوه دا زما بوتل دی پرېږده دا بوتل دا زما بوتل دی دا زما بوتل دی پیسې ما مخکې ورکړي دا بوتل زما دی ما مخکې پیسې ورکړي دي دا بوتل د چا دی تاسې ورته ویوئ دی پې جنګ دی چې جنګ یې ختم شي بوتل د چا دی دا بوتل زما دی درته ویم ما مخکې پیسې ورکړي دي پرېږده دا بوتل زما دی ما مخکې پیسې ورکړي دي پرېږده ما مخکې پیسې ورکړي دي پرېږده درته ویم پرېږده فیروز خانه ظالمه داسې جنکو سره په ضد شوې مړه پرېږده پرېږده یار تم د هغې ملګری شوې دا زما بوتل دی ما مخکې پیسې ورکړي دي پرېږده سلما ټول خلک راته ګوري څه به وایي پرېږده ورته دا زما بوتل دی ما پیسې ورکړي دي اول پرېږده سړیه دا زما دی پرېږده درته ویمه پرېږده دا زما بوتل دی پرېږده درته ویمه پرېږده که نه پرېږده پرېږده منګوټې پرېږده درته ویمه بدرنګې لاخو پرېږده دا بوتل پرېږده درته ویم پرېږده پرېږده درته ویم پرېږده درته ویم درته ویم پرېږده که نه ښه بدله نه شي پرېږده پرېږده درته ویم پرېږده درته ویم که نه پرېږده درته ویم مشر سړی دی د نسو خاوند دی او ایکټینګ ته یې وګوره او د دې پېښو ته یې وګوره دې چوت دې په ځای موږ نه یو چې فلم کې کار مه کوه د پلار په حیث راشه د کاکا په حیث راشه د ماما په حیث راشه دا اوس هم ځان ته هیرو دا خو بس پرېږده درته ویم دا بوتل پرېږده دا تا خو بوتل بشته دي پرېږده مه دې نه مړه پرېږده سړیه پرېږده که نه مړه شاباسیا زه به تا ژوندی نه پرېږدمه پرې مې د شاباسیا زه به دې منګوټي سره کورم جاب پرې مې د ورته زه به ستا خوښ شم ها پرې مې د ورته څومره ښایسته وختونو د اسماعیل شاهد ډرامې به وي ټول فیملي به هغه کتلی شولې ټول ورته په ګډه خندلي دا شیان نه و که نه خو ښه دی دا فلمونه خو دلته څوک نه ګوري زه وایم چې پېښور کې دا پېښوریان څنګه دا فلمونه ګوري بیا فیملي سره او بیا دوی څنګه ټکټ ورکوي د داسې یو فلم دپاره ټکټ اخلي شو ته ځي هغه سینما ته ځي او بیا فلم هم داسې فلم ګوري چې هغه کاپي ده خو دا د امیر خان عشق فلم که چا لیدلی
اجي دوګان او امیر خان دا ما هغې کاپي راغستې ده او هغه فلم هلته صحیح دی ځکه هغه ټولنه هماغسې ده نو په پښتنو په ټولنه کې چېرته داسې شوي دي چې هلک د جلۍ راونیسي او پیژنې هم نه ټکوری دی او بیا دې بوتل په سر په دوکان کې ونښلي یو دې داسې کش کوي بل دې داسې کش کوي لږ قضاوت تاسې وکړئ خدای نزاد شمه